چنجو والا څه خو پکې زکات تاسو نه ورکوئ زکات خو خدای دې نه په بل طرف وباسي بیا هلکه وایي سپږو غنم او سپږی به نه زکات نه ورکوي چنجو وال چنجي به نه وي چې زکات نه ورکوي به هر کیف وی دا وږي به د غنمو راوالی دا به انشاءالله دونه غله وشي چې څومره ضرورت دی خلک به خوري او باقي د حکومت غله چې څومره ده سرکاري ځمکو چې کومه غله شوي هغه به په وږو کې سنبال کې هغه به د هغه چې کوم بوسو نه هغه څه ورته وایي هغه ټانټې مانټې به غونډې به او د وږو هغه چې کوم ویښونه دي هغه څه ورته وایي چې کوم نه بوسو دي دا به ویښ کې ګېرډی کوي او سنبال به پرتې وي بس چې کوم د ضرورت مطابقي او استعمالو باقي پرتې چې اووه کاله کله قات راشي دغه وږي به بیا رجو او دغه غنمو نه به بیا مونږه غوبلې کوو نو بوس به څاروي خوري او غنم به انسانان خوري اووه کالو کې به مونږ دا غله به اووه کالو ته ساتو د هغې نه پس به بیا یو کال رب العالمین بارانونه کوي او ښه فراخي به راځي دا مې دغه دی بادشاه ورته وایي داسې کار دی چې تا ځان سره مشیر مقرر یعنې بادشاهانو مشیرانې ځکه تا ډېره ښه مزېداره مشوره راکړه یوسف علیه السلام ورته وایي نه مشیر مې مه مقرروه اجعلني على خزائن الارض ما وزیر زراعت جوړ کا وزیر خزانه نه خزائن الارض د دې وزیر خزانه بعض علما معنا کوي نه وزیر خزانه نه د ځمکې خزانې یعنی وزیر زراعت مې جوړ کا ولې چې زه دله دا سیسټم برابر کم دا غله دله محفوظ کم دا غنم دله په دې اوچو په دې باراني علاقو باندې وکرم او دا اووه کالو دپاره سنبال کم چې د قات مسله ختمه شي بادشاه وی ډېره ښه وی انی حفیظ علیم ورې زه امانتګره مې غلا به نه کوم خیانت به نه کوم کم وزیر کم بادشاه چې هغه غلی خیانتګري ملک بچریم ترقي نه کوي او چې غل نی خیانتګر نی رب العالمین بیا هغه ملک لم ترقي ورکوي نو زه خو حفیظ او علیم په دې خبره پوهېږم هم الله راله دا پوهه م راکړی وایي د نن نه مې ته وزیر زراعت جوړ کړی نو یوسف علیه السلام رب العالمین د کم ځای نه د کوی نه راواغېسته او کم ځای ته یې ورسو وزیر زراعت یې جوړ کړو دا د رب العالمین نظام دا غټ عبرت دی ان مع العسر یسرا سختی در باندې رب العالمین راولي الله ته رجوع کوه ته ګوره الله به د هغه سختۍ بدل درته په اسانتیا درکوي نور به رب العالمین تعالی سهولت درکوي اسانتیا به درکوي بل دې نه دا عبرت دی چې په سختو کې به یو الله ته رجوع کوې ګورې یو الله ته به رجوع کوې او بل دې نه علما یو بله مسله معلوموي هسې خو مشري غوښتل ګناه ده نه به غواړي مشري به نه غواړي خو که تا ته یو ځای کې پته ده چې اهل نشته غیر اهل راځي نو بیا په هغه وخت کې که یو سړی مشري غواړي نو جایز دي لکه دلته کې یوسف علیه السلام ته پته وه چې دلته کې خو اهل نور څوک نشته دا چې څومره وزیران دي دا غله به رالي او د قات په زمانه کې بیا په ډېرو غټو پیسو خرڅوي او په خلکو به قات راشي اهل نشته دوی په خپله مطالبه کوي چې خیر دی که ما وزیر زراعت جوړی نو ما جوړ کړم دا پرې معلومېږي او بل چې انسان جامه پاکوي او رښتون انساني دې هیڅ قسمه پروا نه ساتي رب العالمین به د حفاظت کوي دې به الله ساتي لکه یوسف علیه السلام چې رب العالمین وساتي د هغه تهمت نه پښتانه وایي ته خپله جامه پاکه ساته الله به دې امداد کوي دارنګې ته خپله جامه پاکه ساته پروا مه ساته که څوک درپسې خبرې کوي که څوک هر څه کوي رب العالمین به ستا د پاکه جامه ښکاره کوي او د خلکو د تهمتونو نه به د الله ساتي او کله چې بادشاه راغوښته نو هغه دا ویلي چې حکم یې وکوی دی را خلاص کې راولی استخلصه لنفسي دی به زما مشیري ما سره به بس ځکه د یوسف علیه السلام علم او د هغه پویه او د هغه هوښیارتیا ورته معلومه شوه دانایي ورته معلومه شوه نو ځکه یې ده وایي چې استخلصه لنفسي ځان سره به ساتم زما خاص مشیر به د مشورې خاوند به او بیا چې یوسف علیه السلام حسینم او جمیلم او ډېره ښشته هغه کمیس یې مچولی او کم کمیس چې حضرت ابراهیم علیه السلام ته په اور کې جبریل علیه السلام اغوستی و د جنت کمیس او بیا په کوی کې جبریل علیه السلام د ده په غاړه کې واچو ځکه پلار ده ته دا غاړه کې اچولی و هغه یې چولی و جنتي کمیس او خوبصورته شخصیت او بادشاهم هغه له جوړې ولېږلې په یو تخت باندې ځان سره کېنو
ټولو وزیرانو استقبال هم وکړو. الله وله عجیبه شکل هم ورکړی مزیدار. د شکل خپل ځان له د انسان یو مخورستوبي د انسان. دا شکل د تور او د سپین سره تعلق نه لري. یا بعض انسان شرنګ نه توري لیکن هغه له الله داسې د مخ یو عزت ورکړي، خلک یې قدر کوي. نو دی خو خشته هم بادشاہ چې ته بیا تپوس وکړو ده وله کوي مشورې ورکړې، وی تا ځان سره مشیر کوم وینا اجعلني على خزائن الارض انی حفیظ علیم. ما د خزانه د ځمکې خزانه یعنی د زراعت وزیر، یو خو عام وزیر خزانه نه، د ځمکې خزانه خو زراعت فصلونه دي. او د خوب تعبیر هم دغه طرف ته چې قات برازي. نو زه ډېره حفاظت گزاره میم، حفاظت کوونکې میم، امانتګره میم، پوهېږم الله راله علم پوهه هم را کړې ده. وی ډېره ښه ده. وزیر زراعت مقرر. دغه درمیان کې چې دی روت هغه عزیز مصر هم مړو. کم عزیز مصر چې دی ورسره مخکې د غلامۍ زندگی تیروله، او د هغه چې کومه ښځه و زلیخه چې د یوسف علیه السلام سره محبت و هغه هم تقریبا د بوډاوالي عمر ته رسېدلې وه، بوډۍ وه. بیا بادشاہ ورته درخواست کی، دور منصور لیکلی دی، بادشاہ ورته درخواست وکړه چې یوسفه داسې وکړه چې دا زلیخه په نکاح واله خاوند یې مړ دی، تا سره ډېر زیات محبت او ډېره زیاته مینه وه در سره، او د هغې د هغه محبت او د مینې د وجې نه ته جیل ته م لاړې. هغې اقرار هم وکړه چې غلطي زما وه، څه ګناه الله د هغې نه هم نه ده صادره کړې، هم الله د ګناه نه بچ کړه، کومه غټه ګناه چې ده. ته خو الله سې مو ساتلې. دا زما یو درخواست ومنه، د هغې زړه به لږ په قلار شي، او خاوند یې مړ دی په نکاح واله. یوسف علیه السلام دا هغه بادشاه هغه درخواست قبول کو او زلیخې سره بیا نکاح وکړله. نکاح نه پس عجیبه زندگی و. بیا یو ځل یوسف علیه السلام هغه د ښځې او د خاوند منځ کې چې کوم تعلقات دي هغې ته به زلیخې هېڅ توجه نه ورکوله، هېڅ قسمه. یو غاړه کې به ناسته وه او نفل به یې کوله، الله به یې یاده او جلا به یې کوله. یوسف علیه السلام ته یو ځل تپوس وکړه، زلیخې زه خو هغه مینه محبت چې ستا کم ما سره مخکې و او ته کم محبت تی ما سره لرو هغه خو پرېږده وه چې کم د ښځې د خاوند خپل تعلقي هم را سره نه ساتې دا ولې هغه محبت تی څه شو، هغه مینه دې څه شوه. زه هغه وخت غلام یم، اوس زه وزیر یم او د بادشاه د دربار خاص انسان یم، نو ستا هغه محبت مینه خو ډېره زیاته وه، خو هغه پرېږده وه هغه د ښځې خاوند چې یو بل سره کومه مینه یو کم محبت وي هغه ما سره اوس نه ساتې دا ولې. وی هغه وخت چې زما تا سره کم محبت او مینه و زما زړه کې خالص ته پروت وی او ته زما په زړه کې موجود وی، خو چې ته جیل ته لاړې او بیا د جیل نه راووتې او ته جیل ته ورسېدې، نو ما الله ته رجوع کړې ده، د رب العالمین ذات ته مې رجوع کړې ده. اوس زما ټول زړه د الله سره دی، زما زړه کې اوس هغه شی ختم شوی دی، د هغې په ځای ما الله ته ډېر درخواستونه کړي دي، ډېرې توبې مې وغوښتې دي، ډېرې معافۍ مې وغوښتې دي، او ستا په ځای زما زړه کې الله ناست دی، د الله محبت ناست دی، هغه څیزونه زما د زړه نه وتي دي. ختمه ده هغه خبره. بیا الله تعالی دوه زامن د یوسف علیه السلام او د زلیخې نه پیدا کړل. یوه لور ته الله پیدا کړه، هغه لور بیا د ایوب علیه السلام په نکاح کې ایوب علیه السلام ته واده شوه. بهر کیف چې دی کله واپس راغی او دی وزیر شو، اووه کاله چې کوم خوب لیدلی شوی و د هغه خوب مطابق د فراخۍ کالونه شروع شو، ځمکې داسې غلې راوچتې کړې، غنمان زرغون شو، او هغه زمانه کې چې کومه د ځمکې سبزي وه یا د ځمکې غله وه په ډېر وافر مقدار کې هغه خوب لیدلی شوی و ده چې اووه کاله به بارانونه مي، اووه کاله به غلې م زرغونې شي، او د هغې نه پس به اووه کاله قحطي. نو د اووه کاله چې کوم غله زرغونه شوه، حضرت یوسف علیه السلام ته خو الله علم ورکړی و، د هغې دپاره یې غټ غټ ګودامونه جوړ کړل فوراً، چې ورپسې ورته پته وه الله ښودلې وه د خوب نه چې اووه کاله قات به راځي. نو که دا غله مونږ اوس ختمه کړو، اووه کاله او بیا څه کوو؟ هغه غلی په غټو غټو ګودامونو کې په هغه وږو کې سنبال کړه. تېره جمعه مې تاسو ته ویلي چې وږي کې غله کېدې نه خرابېږي هم نه، هغه یې سنبال کړل او ټوله یې خوندي کړله. اووه کاله به چې خلکو خوړل او یې ساتل، او چې کم د حکومت ځمکه وه
هغه ځمکه کې هم غلې وکرلې که